یو کس به ماته دا ووایي چې د آخرت د ګرمۍ نه د بچ کېدو لار څه ده؟ که تاسو خیال کړئ خلک د کور په دې دیوال کې عزل لګوي یا د ګاډو په دې شیشو باندې هغه تور پرشتک لګي چې دلته ته عرب عزل وایي. د دې څه فایدې دی تور پرشتې؟ چې دا ګرمي کمه شي. د کور په دیوال کې چې ته د عزل لګې کله یو شی کله بل شی خو چې ګرمي دننه نه راځي که دغه شان د آخرت د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره هم عزل وي. او هم څه کې نو د آخرت د ګرمۍ نه به بچ شي. لږ دغه هم سوچ پکار دی. زه خو د ګاډي شیشې تورومه چې نور په ما نه لګي، خو دا سوچ هم پکار دی چې داسې څه وکړم چې د آخرت د ګرمي په ما بیا نه لګي. زه ته یو څو کارونه په دې مختصر وخت کې ښیم په تادۍ سره. د ټولو نه اولنۍ لار هغه تقوا ده، د الله نه یره. هر ټیم د الله نه یرېده، هر ټیم. که ته غریبي، که ته مالدارې، که ته ناست که ته ولاړې، که ته په خپل ملک کې او که ته مسافرې، که ته بوډایې او که ته ځوانې، دینداري د یو حال سره ګوره تعلق نه ساتي. کلمه چې څوک ووایي که نه نو دی به د مرګ پورې د ساه د وتو پورې د الله بندګي کوي. که دی په هره ځمکه دی او هغه که دی په هره زمانه کې دی او که هغه دی د عمر په هره برخه کې دی. لکه چې موږ دا خبره مې دې پورې وکړه، موږ اکثر دا دینداري دی بوډاوالي ته پرېښودي چې بیا به ګورو چې کله ږیره سپینه شي نو صحیح د هغه وخت کې به ورسره ګورو بیا، خو ته به دومره پاتې شي چې ږیره سپینه شي، ته به هغه عمر ته پاتې شي. تقوا د الله یره. قرآن کې دا خبره په سورة الزمر کې الله کړې ده، وینجي الله الذین اتقوا بمفازته. او د قیامت په ورځ به الله د دې جهنم نه پرهیزګار او تقوادار خلک بچ کوي. که ته غواړې چې د آخرت د ګرمۍ نه بچ شي که نه نو څه چل به وکړې؟ په ځان کې به تقوا راولي. تقوا د الله نه یریدو ته وایي چې ته هر وخت د الله نه یریږي. بله که ته یوازې، که ته د خلکو مخکې. ځکه چې داسې تقوا موږ لیدلې ده چې د خلکو مخکې او ځان له نه او دا د منافقانو صفت دی. چې تاسو نه تپوس کوم چې یو سړی مینې په الله باندې او د الله سره او د الله د دین سره محبت وي، دی به پکې دې ته ګوري چې دا اوس یوازې یم او دا اوس ګڼه ده. نه، د منافقانو بس الله کړی دی یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم. دوی یریږي الله وایي او دوی پټیږي او دوی حیا کوي د خلکو نه او حیا نه کوي د هغه الله نه چې هغه هر وخت دوی ویني او هر وخت د دوی اوري او د دوی د هر څه خبر دی. اجي تقوا عجیبه ده چې ګڼئ زه تقوادار چې یوازې شي بیا په موبایل کې هر څه ګوره هر څه اوره، بیا دروغ دوکې ډړکې. ته څوک دوکه کې؟ انسان خو به ته دوکه کې ځه د الله سره به څه کې؟ نو تقوا په هر حال کې. او اصل خو د تقوا پته لګي نه چې هغه وخت ته یوازې، ځکه چې د ریاکارۍ څه شبهه پکې نه وي چې ته یوازې کمره کې ناستې په توره تیاره کې او د الله نه یېرېږي که نه، دا صحیح دینداري ده. دا حقیقت کې د الله نه یره ده. هغه بهر چې کومه یره ده نو هغې کې کیدی شي دي، کیدی شي ته ښه صحیح د الله نه یېرېږي او کیدی شي د خلکو ته ښې، کیدی شي ځان مشهورې، کیدی شي نور څه دي په زړه کې. نو اولنۍ لار هغه تقوا ده. دویمه، چاله چې د قرض ورکړی هغه ته نیټه زیاته کې، هغه واپس نشي درکولی، حالات یې سخت دي، حالات یې ښه نه دي، د نیټه ورته زیاته کې یا تې څه کم کې د آخرت د ګرمۍ نه به بچ شي. دا خبره حدیث کې ده. صحیح مسلم کې حدیث دی، کعب بن عمر رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من انظر معسرا، چا چې نیټه ورکړه مهلت یې ورکو هغه انسان ته چې تنګسیا پیدا، تا ورله قرض ورکړی هغه ته وایي 2 میاشتې بعد به یې درکوم، 2 میاشتې بعد دغه حالات داسې نه و.
چې تاله یې درکړی تا چې کله د هغه نه معلومات وکړو یا بغیر د معلوماتو نه تا ته اندازه ولګېدې چې د سړي حالات ښه دي او تا ورته د ځان نه وو چې زه خیر دی یو 2 میاشتې به وړي او وضع عنه دویم کار یادي سې وکړي چې قرضه دې ترې کمه کړه یو سړی دی ستا پې 2000 روپۍ دي حالاتو نه خبر شو نو تا ورته ووایي وروره زر راکه زر تا ته پاتې اظله الله فی ظله د قیامت په ورځ به الله د عرش په سوري کې ځای ورکوي موږ نه خو چې د قرضه واخیسته نو سهار ماښام او ورټکوه او تلیفونونه کوه او ځای په ځای شرمو ښه هغه بل کوم مسله ده دا هم د ډېرو خلکو شکایت موږ ته راغلي دي او لیدلي هم دي قرض والي او بیا دا وی ما ته به څوک څه ووایي او قرضدار یې چا وجلی تا ته به عرش والا څه وایي که نه به وایي انسان کیدی شي تا ته څه ونه وایي ګوره داسې شتي چې څه درته ویلی شي خو کیدی شي یو انسان کمزوری تا ته څه نه شي ویلی نو الله سره به څه کوي او هغه جبریل علیه السلام چې په رسول وسلم پسې راغی او د رسول وسلم نه یو تپوس شي او دې ته غوږ کښېږدي زه یم چې دا ډېر په غور سره واورو ځکه چې دا مسلې اوس موږ کې ډېرې شوي ده چې قرض والي به یې سړی په عذابه وه سبا بل سبا قصدا عمدا رسول وسلم نه چا تپوس وکړو یا رسول الله چې یو سړی شهید شي جهاد کې ده ته الله هر څه معاف کوي هغه وایي هر څه معاف کوي چې کله یو سړی روان شو بیا ورته آواز کوي دی فرض وی جبریل را پسې راغی او هغه راته ووایي چې هر څه معاف کوي سوای د قرض نه هغه چې الله په لار کې شهید شي او یو سړی د قصدن عمدن دوکې دړاکې کوي د خلکو حقونه د خوري او بیا دې مړ شي د ده به څه حال وي ښه بله لار درېیمه په دې 7 خلکو کې یو شاه دا 7 خلک درته ذکر کوم 7 قسمه خلک ته به د آخرت د ګرمۍ نه بچ شي هغه 7 قسمه خلک حدیث کې ذکر دي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه رسول الله وسلم وایي 7 قسمه خلک به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ولاړ یعنی د ګرمۍ نه به بچ شي اوس دا 7 قسمه خلک واوره او بیا ته کوشش وکړه چې دوی کې ځان شمار کړي اولنې امام عادل هغه مشر چې الله ولې د مسلمانانو مشرتیا ورکړې ده او د عدل او انصاف کوي وشاب نشأ فی عبادة الله او هغه ځوان چې خپله ځواني د الله په لار کې لګولې ده یعنې دینداري کړې ده ځواني کې عبادت کول ډېر ګران دي په نسبت د بوډاوالي نو ځکه دې ځوان ته ډېر اوچت مقام میلاوي چې په ځواني کې د خواهشات کنټرول کړي دي او د الله بندګي کوي دریم ورجل قلبه معلق فی المساجد او هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی دی په څه پورې په جوماتونو پورې جومات پورې زړه څنګه تړلی کېږي یعنی جومات سره محبت دی منزل راځي وختي وځي ناوخته دې ته وایي د زړه تړون د جومات سره ها بل ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه او 2 کسان دي د الله دپاره د یو بل سره محبت کړی د الله دپاره یو کېږي د الله دپاره جدا کېږي یعنی چا سره چې تعلق ساتي په کوم بنیاد د الله دپاره بل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال او یو سړی دی چې هغه له ښایسته ښځې دعوت ورکو د زینا هغه ښځه ښایسته هم ده او خاندانیم ده یعنی نسب یې موچت دی نو دې کس ورته ووایي انی اخاف الله زه د الله نه یېرېږم او د زه بار بار ویم یې ویم دا ډېر ګران کار دی داسې اورېدو کې اسان دي ځکه زه اکثر خلکو ته وایم زه یم زموږ د ایمان خو په دغه ځای کې پته ولګي چې موږ نیټ ګورو او خراب څه پکې راشي او ما ورته یې واړوو دا داسې اړول لوی ایمان غواړي چې ته ورته ونه ګورې پاتې له دا چې ښځه دله مخامخ دعوت درکړي او هغه هم ښایسته ښځه او هغه هم د اوچت خاندان ښځه او یو سړی ورته دا ووایي چې زه د الله نه یېرېږم دا ډېر ګران کار دی ځکه خو الله د اوچت مقام ورکوي ها بل کوم کس ذکر شوی دی شپږم ورجل تصدق بصدقه
یو سړی دی صدقه یې ورکړه فاخفاها نو پټه یې ورکړه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه دومره پټه یې ورکړه چې دې ګس لاس ته پته ونه لګېده چې دې ښی څه ورکړه. نن سبا خو د تصویرانو دور دی 2 کیلو وړه ورسره لس تصویران یو دړی چینی 50 تصویران صدر صاحب سره به جدا تصویر وباسي بیا د نایب سره به جدا تصویر وباسي بیا کوم چې دا سامان ناوړی دی په سوزکي کې هغه سره به جدا تصویر وباسي بیا چې کوم دوی سره د علاقې مشر کتبه رکېږي هغه سره به جدا تصویر وباسي. نو حال دغه غریب دا وایي اگر که په خوله یې نشي ویلی چې د دې دړۍ چینۍ نه او د دې لږ وروجو وړو نه هغه لوږه ښه وه خو دا خو تاسو زه په شربونو وشربولم دا خو تاسو زه ذلیله کړم. دې سړي صدقه ورکړه په ښی لاس څومره پټه وه ګس ته پته ونه لګېده چې څه یې ورکړي. بعض دی چې جومات کې یو روپۍ 2 ورکړي که نه یا به راشي ډېرې ټول دروغجن دی ټول دوکهباز دی وایي چې دې سړي که څه چېرته یو 1000 2000 یې ورکړي دي نو غوسه دی ډېر نه نو تاسو ورکړي روپۍ 2 کې د غریب په شرمونو وشرمو غل دا دروغجن زمونږ به وایي چې دی دروغجن دی ځه مونږ ومنله چې دا سړی څه دی ستا په دې ریال 2 به اخر دې کومه دنیا واخلي او تا ورکړي د چا دپاره دي د الله دپاره هغه الله ته یې پرېږده او درېیمه دا خبره دیم شکي ده چې دی دروغجن دی دا ستا ګمان دی بد ګمان دی صحیح ده موږ منو چې دې کې خلک شتي دروغ وایي خو ای یقیني ته ویلی چې دا دروغجن دی یاره یقیني خو یې نشم ویل نو دا خو بیا ته د بدګمانۍ په جرم کې هم راغلي. ښه اووم او اخرنی دی حدیث کې ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه او هغه سړی چې یک یوازې ناست او الله ورته رایاد شو د سترګو نه یې اوښکې لاړې. ما تاسو ته لږ ساعت مخکې وویل دا چې یوازې ناست او دینداري کوې که نه دا ډېره اوچته دینداري ده. دې سړي ته چې الله د عرش په سوري کې ځای ورکوي که نه نو د ده دا جړل او د سترګو نه اوښکې تله مکمل د ریاکارۍ نه صفا دي. په ګڼه کې ته ناست د سترګو نه دې اوښکې ځي نو ما خو تاسو ته وایي چې خبره کیدی شي کېده کیدی شي د الله د یېري او کیدی شي ته چاته ښیې. حدیث کې راځي چا چې یو ورځ روژه ونیو د الله دپاره نفلي روژه الله به دې 80 کاله د جهنم نه لرې کړي 80 کاله به فاصله کړي. روژې نفلي نیسئ د آخرت د ګرمۍ نه به دې الله وسئ. دغه شان صدقې ورکوه الله په لار کې مال لګوه. حدیث کې راځي کل امرئ فی ظل صدقته قیامت په ورځ به هر سړی د خپلې صدقې په سوري کې ولاړي. غواړي چې د آخرت د اور نه بچ شي صدقه ورکوه د هغې په سوري کې به ولاړي. یو څو اسباب او لارې وي اگر که لارې نور هم ډېرې شتي خو دا په تادۍ کې یو څو ذکر شو او زما د خبرې اولنی او اخرنی مقصد هغه دا دی مختصر چې د دې ګرمۍ سره د آخرت هغه ګرمي ځان ته رایادوئ د جهنم اور ځان ته رایادوئ کله چې ته د دنیا اور وینې دنیا کې د باندې سخت راشي د آخرت سخت ځان ته رایادوه. الله رب العزت دې موږ د آخرت د سختو نه وساتي. الله رب العزت دې موږ د جهنم نه وساتي. الله دې موږ زمونږ مشران او کشران او ټول مسلمانان دې الله د